په چمن کې په تور پله کې یو پمپ ور واخیستی په هغه کې شاوخوا 3 یا 4 ځوانان وسوځل سره او بیا وروسته ووژل سوله. تاسو دغه پمپ ته په څونه وخت کې ځان ورسوئ او ولې د دغه انسانانو ژوند ونه ژغورل څو؟ پمپ والا له زه په خپله ورغلی یم. پمپ والا ما ته وایي چې پر برګیټ ما ته په 10 میټر په 7 میټر کې راورسوي. دا په موټر کې دا سړی چې ولاړ دی د پټولو ډبه دمرایله شوه. پټولو ډبه چې دمرایله شوه د هغې صرف شو. دا خو نو د پر برګیټ په واسطه کې شته چې الفکاټران وکړې هم نشو رسېدی. اوس پټول خو تا ته معلوم دی پټول خو سیاله شي په منټ کې په سکند کې د لالو شي. تاسو دغه اور په څونه وخت کې مړ کړئ؟ موږ اور د سیمه ژلی دی. اور چې پر برګیټ ګاډۍ ورسېدلي دي 1 سکند یې تکیه نه ده کړې چې ور ورسېدې اور یې مړ کړي. تاسو په خپله محله کې داسې کسان لرئ چې د اور د منځ څخه سړی راوباسي او وژغوري؟ یا د مابین څخه دوی کسان موږ دا ځای ته لا نه یې رسېدلي چې موږ د اور د مابین د سړی راوباسو نو دوی خلک موږ لرو. السلام علیکم. د نن ویسل خوږو او قدرمنو لیدونکو په دې هیله چې د ښې او بشپړې روغتیا خاوندان به یاست. لکه څنګه چې تاسو ته څرګنده ده موږ د مرکو په لړۍ کې موږ تاسو ته د ټولنې اغېزناک وګړي درپېژنو. نن را سره په څنګ کې ناست د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړي او د چمن اوسنی ښاروال حاجي حبیب الله اکا را سره میلمه دی. حاجي حبیب الله اکا څو میاشتې وړاندې پر دغه دنده باندې راغلی دی خو په لږ موده کې یې داسې څه وکړل چې د چمن ښار اوسېدونکي ترې زیات منندوی دي او ډېره ستاینه کوي. نو دا چې د چمن ښار په اړه باندې کومې پوښتنې دي په چمن کې ښاري پرمختګونه ځینې ستونزې ټرافیکي ستونزې داسې ډېر څه مو سره راغونډ کړي دي د چمن د ښاروال ښاغلي حبیب الله اکا سره به پرې غږېږو. نو د هر څه څخه وړاندې د چمن ښاروال ښاغلي حاجي حبیب الله اکا ستړي مه سئ خدای مو راوله. د تېرو 5 کلونو څخه یا 4 کلونو څخه د چمن کوم لایټینګ سیسټم چې و یعنې رڼاګانې هغه بندې وې د چمن کې به د شپې تیاره وه. تاسو چې لومړی راغلاست دغه کار مو ترسره کړ. دغه کار تاسو په څونه مصرف ترسره کړ او ولې پخوا دا کار نه کېدی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د ګور د مخه خو ته در معلومه ده چې موږ رالو په دې هسپتال د چمن موږ د وینګو چکین وکړې خاطې مو راوړې. موږ په خاطو کې 1,53,000 روپۍ پاته وې په یوه خاطه کې او په یوه خاطه کې 1,50,000 روپۍ پاته. دا 2,58,000 روپۍ پاته. نو دا 2,58,000 روپۍ چې پاته وه 8 میاشتې 6 شپې تېرې شوې. بیا زموږ له د پمپ بیل راغلی 4,10,00,000 روپۍ بیل راغلی. پمپ والا هم راوغوښتل چې دا د چیش پیسې دي دا وایي دا خو موږ بیا 3 میاشتې بلان نه دي دغه شوي. ما په هغه کې ورته ویل چې وروره دغه پیسې خو یې موږ ته 2,58,000 روپۍ راکړي تا 4,10,00,000 روپۍ بیل راوړی. دا به په دې به بیا پوښتنه سره وکړو چې د چیش دی چې موږ ګار کړي د هغه پیسې به درکړو. هغه پیسې در اوسه پورې پاتې. نو زموږ په وخت کې دغه 2,58,000 روپۍ پاتې شوي وې. بتۍ چې وې زموږ د ښار د علاقې د وطن دا تی ته در معلومې دي د 5-6 کالو څه دا نه تنبیه ولاړې وې ټکور ټکور شوي ولې. بیا موږ دغه تنخوا په مات کې راولاړ شو د دا څه مو دغه راواخیسته دی څه به مو دغه چا او چا څه محکوم کړي خاصون کړي چې دا بتۍ به یې ولو د وابډا د خوا مشکلاتو دغه د خوا مشکلاتو د تنبیه ماتېدو ویرونه ختلي پر دا باندې ما کار شروع کړي. پیسو عمر کې دا کار شروع کړي او دا کار مو مخته ورساوی چې هغه بعضې بتۍ په دې کنده مال روډ باندې شپون پلوه خوا ته ماتې شوي دي اوس پورې هم نه دي ملا برآمد کړي. دا نورې چې موږ په وس کې راتلې هغه موږ برآمد کړي. بل مو څه کړي دي تر دا مهاله پورې د دغه بتۍ تر څنګ؟ د بتۍ تر څنګ خو نو بل تی ته در معلومه ده موږ له در ننه ورځې پورې 1,00,000 روپۍ نه دي راغلي. نه بجټ راغلی دی نه شی راغلی دی بیا د دنیا ته معلومه ده. بس په دغه ښار کې دا مال روډ تی ته در معلومه وي پیپ میپ خراب شوی ولو بند ولو دغه سره د فوجي مارکیټ سره دا هم د 5 کالو څخه د مرداري اوبه یادې بیا ادبي ډېر بېدې دا روډ بند و. بیا موږ دا پیپ جوړ کړي ور وامې چاوي هغه څه باندې خوړه مو پر واچوله لوک کودات خو نه ولو
هغه مو دغه کړله. بیا په دې کندهاري بازار په اخوا بیا دا اوبه رابهېدې، هغه پیپ هم د ارمي دا مات شوی و موږ جوړ بیا مو دا پلونه دی 3 انچه 4 انچه پیپ یې مخکې ور اچولی و، هغه ته موږ 4 انچه پیپونه ور واچول، دا م راویستل، د ما لود م راتېر کړلو. دغه چې په وس کې لږ لږ کېدله، بیا نو په دې ښار کې دا عمران صاحبان هم ناست دي، برمې خرابې وې د 6 کالو د 7 کالو د 5 کالو سره. بیا په هغه څه بعد بیا دغه وکړي چې راسې دا برمې جوړې کړو، دا خیراتي کار هم دی، ثوابي کار هم دی، د لوی سکول برمه وله، د کشتار برمه وله، د حیوانات د هسپتال برمه وله، ګلداري باغچې برمه وه، که پخوا ملبرداره باغچه بلله. که چیرې حاجي صاحب تاسو ته بودیجه راسي، دولت پیسې درته ولېږي، په راتلونکي کې نور څه پلانونه لرئ د چمن ښار په اړه؟ هغه به ګورو، د ضرورت چې هر شی اوس زموږ روډونه کوټ کوټ شوي دي، دا تاسو ته بهتره در معلومه ده چې په 15 کاله کې زموږ د ښار دا زموږ خبره ګرد دنیا اوري، دا ګرد دنیا اوري. زموږ د ښار کې په دا 15 کاله کې نه نالۍ چا جوړه کړې، نه یو ګلۍ جوړه کړې، نه یو ترانسفارمر راوړی دی، نه په سکول کې کمره جوړه شوې ده، نه په هسپتال کې کمره جوړه شوې ده. دا شیان بس دا 15 کاله کېږي دغه یې په پړ پراته د برمو سره د جلي سره د تنبو سره قیاس کړي. دا ما روډ کې نو روډونه ماتې، دا لوی ترنچ روډ کې ماتې، په ما دغه بغره روډ کې ماتې، بس که وراجه موږ په کوشش کوو. او حاجي صاحب دا چې تا وویله ښاروالۍ 4 لکه پاکستاني کلدار یې پوره وړې ده، دغه پور به له کومې ورکوئ؟ له شخصي جیبه که به دولت درته لیږي؟ موږ ته خو یې راپرې ایښي نه دي، دغه یوه نه ده، دې کې 9 لک روپۍ د ژمي د ګوټکو دا پاتې دي، هغه هم هسپټۍ کمزوري. بله ورځ دلته یو سړی راغلی و، ویل ما 3 لک روپۍ د ګیس پاتې دي. ما بابګان اوښه دا اوس څه غوبل چې د دې معلومات وکړي، دا چا چیرې ده؟ ولې نسته؟ دا پیسې وتلي دي، موږ تا سره قسم کړی دی، درواغ نه درته وایي، پیسې وتلي دي، هغه پر له ګرځي په بازار، پیسې چا ایستلي دي، هر چا چې ایستلي دي. د چمن ښار ټرافیکي ستونزې په ښار کې دننه ډېری وخت ګڼه ګوڼه وي، په ځانګړې توګه د چمن د ډاکټرانو چې کومه کوڅه ده دلته ډېر ستونزې وي، خلک نسي کولی چې په اسانۍ باندې تر ډاکټره پورې ځان ورسوي، تر روغتونه پورې ځان ورسوي. د ټرافیکي نظم د برابرولو لپاره کوم پلان لرئ؟ موږ خو یو دا پلان درلودی، دغه ریلوې سره دلته موږ یې سړک پلان ما په خپله ذاتي درلودی چې دغه سړک که وواتي، زموږ د مال روډ، د ډاکټرانو روډ، د افسرانو روډ، د ټکسیانو ګردې مسلې په دال کېږي. خو هغه دا دی، بیا موږ د پیسې خو نه ولې، موږ که چا په چاندو په خواستي په خوړه پر اچوله، روډ مې ایستي، ډیسي صاحب یې کور ودان، هغه د موږ سره مدد هم وکړي. خو بیا په بدمرغي څه کسان سازش وي یا هر شی چې دی، هغوی څه لانجه کې اچولې ده، ما څه خوړې را شروع کړلې چې دغه سړک به د هغه د ولکراس سره راواخلو، بارډر سړک ته به یې وباسو، دا مشکلات باسي. هغه یې څه کسانو څه سازش یې بولي، هر شی چې یې بولي یا نالچ بولي، په دا وجه یې څه رکاو کړی دي. بیا هم پر هغه کوشش کوو، یو خاص ورته کوو، یو مرکه به پر کوو، په چا ورته وایي که مو ویستي. دا مشکلات ګرده د ښار پاتې کېږي. او حاجي صاحب یوه بله مهمه پوښتنه چې په چمن کې دغه شي ډېره زیاته کمي ده، د اور وژونکو ګاډو یا د فایر بریګیډ یا اطفایه چې ورته ویل کېږي. په چمن کې په تور پله کې یو پمپ ور واخیستی، په هغې کې شاوخوا 3 یا 4 ځوانان وسوځل شول او بیا وروسته ووژل شوله. تاسو دغه پمپ ته په څونه وخت کې ځان ورسوئ او ولې د دغه انسانانو ژوند ونه ژغورل څو؟ هغه داسې مسله ده، یو خدای دې بعضې خلک تا ته در معلوم دي د پارټۍ رنګونه ورکوي، خپلې مشورې رنګونه ورکوي. پمپ والا له زه په خپله ورغلی یم، پمپ والا ما ته وایي چې پر برګیټ ما ته په 10 میټر په 7 میټر کې راورسېږي. دا په موټر کې دا سړی چې ولاړ دی، د پټولو ډبه درنایله شوه، پټولو ډبه چې درنایله شول، د هغې سرپ شو. دا خو نو د پر برګیټ په واسطه کې شته چې الفکاټران وکړي هم نه شي ورسېدی. هغه ګرده معاملې د 2 منټه هم نه دي خوړلي چې دا اور یې واخیستې ډبې. پر برګیټ زه په خپله پمپ والا اوس زه ورغلی یم، پر هغه وایي د شکریه هم ادا کړې، د کور ودانۍ هم کړی دی. نو اوس پټول خو تا ته معلوم دي، پټول خو سیاله شي،
په منټ کې په سکند کې د لالو شي. تاسو دغه اور په څونه وخت کې مړ کړئ؟ موږ اور د سټیمر جلی دی، اور چې پر برګیډ ګاډۍ ورسېدلي دي، یو سکند یې تکیه نه ده کړې چې ور ورسېدې اور یې مړ کړي. او د دې سات نور ټالونه ولو هغه هم بچاوېده پر برګیډ و. تاسو په خپله عمله نه بچاوېده. تاسو په خپله عمله کې داسې کسان لرئ چې د اور د منځ څخه سړی راوباسي او وژغوري؟ یا د مابین څخه دوی کسان موږ دا ځای ته لا نه یې رسېدلي چې موږ د اور د مابین د سړی راوباسو، نو دوی خلک موږ لرو. وایي صاحب بل د چمن ښار د برېښنا په اړه باندې خلک د بجلي در ښیم ډېره ستونزه ورسره لري. په کلي کې یو رقم په ښار کې بل رقم کله 24 ساعته کله 1 ساعت هم نه وي. د برېښنا د سمولو لپاره هم هڅې کوئ؟ کارونه م روان دي؟ بجلۍ ده وه موږ یو میاشته یوه نیمه به کېږي موږ دغه راغوښتي وو. په دې پسې زه کوټ له ولاړ، په کوټه کې د غټو افسرانو سره ملاقاتونه وکړ. هغوی بیا د پښې نه څه وکړ واستاوه، بیا پر دې ځای موږ سره کښېناستو، ډېر مجلس مو سره پر وکړ. حالانکې د وابدا دا ځای چې دی دا ګډه د مسپل کمیټۍ، موږ د چمن د مسپل کمیټۍ ځای. نو دوی وویل چې زموږ څه بلان پاتې. ما ورته وویل چې بلان خو یو د اوبو د برمو دا پاتې، اوبه خو یې ما زموږ په همدردۍ چلوو، زموږ شعبه ګسه نه ده د اوبو سره. نو اوس بیا دوی دا راولاړ شوي دي، وابدا ته مو وویل چې وروره په یو سایټ کې 3 ګنټې بجلي نشته، 2 ګنټې نشته، په یو سایټ کې 18 ګنټې شته. دا څه ناانصافي ده. بیا هغه هم چې هغه په هفته کې 3 ګنټې ده، هغه یوه ورځ پر 2 پیسه شي، یوه ورځ یې ناغه کې. اوس دا زموږ در وس دی، بهر شیان دي، موږ د یو چیرمین په وس کې به دا چیش راشي. دا خو نو اوس وزیرانو پیګانو ایمیانانو هم دا کومک کړی وای، توجه یې ورکړې وای و دې شي ته. اوس نو یو سړي په وس کې نو دا چیش دغه زموږ د تنبو بجلي د ښار دا یې 2 واره کاټ کړي. د شپې زه پرې 11 بجې برته پسې راغلی چې دا ولې کاټې؟ د غونډې پیسې زموږ د کرایو په تاپ شته، برته به مې یو کاټ کړی، بل به بیا لګولی، بیا مو پر دې باندې میټینګ ورسره وکړي چې دا مه کاټوي. بیا هغه کور ودان هغه موږ سره څه همدردي وکړو، انشاءالله د ښار بدي به بیا نه کوو. قدرمنو لیدونکو، تاسو دا هم ګړۍ ځانګړې مرکه ګورئ. د ځانګړې مرکې نننی میلمه د چمن ښاروال حاجي حبیب الله اکا دی. نوموړي څخه ځینې نورې پوښتنې هم لرو، تاسو د مرکې تر پایه راسره مله واوسېږئ. ښاغلی ښاروال صاحب، د چمن بایپاس سړک چې د باډر څخه بیا تر کوټې پورې تللی دی، د باډر څخه بیا تر زاړه چمنه پورې، دا د ګڼې په سیمه کې نه دا سړک کوم جمپ لري او نه دغه سړک 1 وی دی. پر دې باندې موټران، سکوټران، دا غټ ټریلران، هر رقم ټرافیک باندې په ډېر تیزي باندې ورځي. شاوخوا هره ورځ یوه ټرافیکي پیښه پکې کېږي، یو ځوان خپل ژوند پکې بایلي. د دغه سړک د سمولو لپاره څه پلان لرئ؟ آیا جمپونه د ګڼې ګوڼې په سیمه کې، د آبادۍ په سیمه کې جمپونه جوړوئ که نه 1 وی کوئ؟ یو حل لاره خو باید ورته وي. یو خو دا کمبختي د زموږ د ښار د حکومت کمزوري یې بولې که عوام کمزوري یې بولې، چې دغه بایپاس څو کاله مخکې موږ کچه وایستې. بیا چې پر دا بایپاس په تېر 2014 په 15 کې ډاکټر جوړاوي پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ هغوی جوړاوي. یو بې بختي دغه د زموږ خلک پر دا روډ اچکېږي، پر روډ اچکېږي، و روډ ته ځان ورسوي، دغه روډ یې تنګ کوي. حکومت دا نشته چې حکومت ورشي چې دا دونه نقشه ده یا دا ولې راڅکوي یا دا ولې دغه کوي چې و دا سړک د بل جوړوي، هغه یې دی رایې کوچنی کړی دی. اوس نو چې د بلډینګ جوړ کړی دی، دکان یې جوړ کړی دی، چې دا نړۍ هم څونه مشکلات. د مسپل کمیټۍ څخه دوی دغه نشته، فنډونه خو نشته، که رالو کوشش به کوو جمپ هم ورکوو. د بل څه پیسې خو چې بیا راشي هغه خو بیا ډېر ښه دی چې جوړ شي، د خلکو د کتلو څه به ځان دغسې تاسو دم ګړۍ دونه توان نه لرئ چې دا د ګڼې ګوڼې په سیمه کې، د آبادۍ په سیمه کې جمپونه فلحاله جوړ کړئ؟ موږ خو اوس دا ګړۍ خو نه لرو، دا ګړۍ څه نور ضرورت شیان لرو. اوس ته ته در معلومه ده د کالج روډ سره کوزه ده، دا کوزه څو دنیا روانه، دې کوزه 2 دنیا روانه ده. دا مردارې اوبه هم دله پاشل کېږي، دا انسانان موټران هم کې ښه دي، چپه سوي هم دي الان کې. نو اوس تر هغه خو دغه هم ډېر ضرورت شیان پاتې دي موږ ته.
دلته د تور پلس یو پل دی موږ ورغلي دا بیخ یې بلکل ختلی دا نه ده معلومه چې هفته کې لس په میاشته کې لس دا په روش کال په اوس په اوبو کې دا یو سیټ ختلی دی نو کوشش په یار د دې دا کوو هغه خو اوس د اجر دمه د خطرې دا دغه نشته چې انسانان باید ویله کېږي دا ګز پر انسانان ویله کېږي که بیا چیرې موږ ته ګورمنټ مدد وکړي یا چا وکړي موږ کوشش کوو او د چمن ښار کثافات یعنې انبارونه پر بایپاس هم بیخي ډېر پراته دي په چمن ښار کې دننه هم ډېر دي د ښار د پاکوالي لپاره څه پلان لرئ ما تا ته مخکې وویل چې دغه ښار په دا 15 کاله کې ښه له لاس نه دی ورغلی دوغونې در وس بار سوي دي چې اندازه یې نشته ما پر دا 2-3 میاشتې کېږي دا کنسټران صاحب هم نه ناست ما پرایوټ ډمپرې ورته درولي وې دغه مخ وړي دي خالي کړي م دي کوشش کوو چې دا نور هم دغسې خپله وسه پورې کوشش کوو که یا چپنډ راغلی یا منظوره راغلی موږ د منسپلټۍ څخه د ملازمانو د پلسین تنخواوې یا د پلسین پیسې چې پرتې دي هغه هم وتلي پلسین والا دلته سپین ږیري د ګډ د ورځ له کړې په لاس کې دي یو ورځ غلي ما د پلسین پیسې کور خراب یې خو نه دي پرېښي نشته مالا ته مې رپورټونه ورکړي دي چې پلسین پیسې نشته وتلي دي هغه هم وتلي اوس موږ رانې ورته اخیستي د پمپ والا د ورکوې د پلسین والا د ورکوې د ګوټکو والا د ورکوې که دلته یو انبار منبار په باسي چې د انبار دپاره څه خیر راځي هغه ته یې ورکوې ستاسو د ښاروالۍ ټول کارکوونکي څو تنه دي موږ دا خو یو صفایي والا په خوا ما سره را معلومه د درو اتیا په دا کې کونسلر اویا اتیا کس زموږ سره صفایي په ماله کې اوس د موږ سره 40 کس دا ګرد د موږ سره 40 کس بیا ته در معلومه د موږ سره نور خلک چې شته هغه هم 40-50 کس نور شته په هغه کې دای خلک زموږ په چمن کې شته چې دا ګرد دنیا ته معلومه ده زموږ په لورلایي کې زموږ غټ افسر دی 4,900 روپۍ تنخوا ده دی په 4 کاله کې چمن دی لیدلی نه دی تنخوا ده د هر ځای ورتله هلته یې په لورلایي کې اخیستله پرون د لورلایي میر ټلیفون راکړی و چې د یوې میاشتې تنخوا بنده سو اوس دی بدل سو نور ته ما دا دوی ورکولې دا هم ورواستو دا د یوې میاشتې هم ورواستو د چمن یې لیدلی نه دی په 4 کاله کې تنخوا وړي د غینو په چمن کې نور خلک شته دلې یو ناجوړه دی یو راجنه موږ بار بار خواست ورته کړی دي چې خالد ته مه راځې ستا 1,000 روپۍ تنخوا ده یو وزیر راکړه یو وزیر راکړه په موږ ودرود هغه څه به کار اخلو هغه هم یو وایي زما زه خو نو ټکو ټکور یم بله ورځ یو دغلی ویل زه ناجوړه یم نو ما ور ناجوړه په ته په څنګه جوړ شې چې ته دا نیمه تنخوا نه ورکوې یو بل بیچاره هم نه پر لګوې نو ته به په چیش جوړ شې دا به تا ته په چیش شي د ارایم د ښار د عوامو حق خوره د حکومت حق خوره بس دغه رقم خلک شته هغه خو نو اوس دی کره کره دی لږ سره راټومبو کوشش به کوو خامخا یو کې بدماش شي یو کې زورور شي یو چی شي یو چی شي هغه نور څه ورته وایي اوس له کاله به ورسره ګرځو خواست ورته کوو او زما د معلوماتو اړوند تاسو خپل شخصي ګاډۍ چلوئ یعنې د دولت له لورې کوم ګاډۍ نه درکول سوی تیل هم خپل کاروئ ولې دولتي یعنې د ګورنمنټ موټر نه کاروئ چې زموږ 40 لکه روپۍ چې زموږ منسپلټۍ دغه کردار ده د تیر ما چې حساب راوکتې اوس هم هغه لیستونه پراته دي 14 لکه 80,000 روپۍ د میاشتې زموږ د تیلو بیل راتلی اوس زموږ د بیل 14 لکه روپۍ د میاشتې راځي نو مخه 14 لکه د میاشتې بیل راتلی اوس 14 لکه روپۍ د میاشتې بیل راځي دا یې نه دي چې ما هغه پیسې د صفایي دا رکاب کړي دي او د ګډ شټاف ناست دي ما نه دي رکاب کړي هغه چې دغه پیسې به تلې نامعلومه ویس موټر لمبر نشته دا څنګه ورکول سوي دا چیف افسر هم ناست و دا بله ورځ ما ورته ته خو یې شی معلوم که تا سره چی شته پیسې تا څنګه ورکړي ور ما ته یې چیټ راتلی ما ورکولې موټر ته دې ور واچوي د هغه لمبر دې لیکلی دی یا د چا نوم دې لیکلی دی وریا لیکلی به یې په هر حال خو موږ ته یې نه راښکاره کوي وایي صاحب دغه خپل موټر دغه سرکاري موټر ته نه یې رسېدلي چې هغه دی هغه پرزه ولاړ دی خوارکۍ د هغه ورځ یو پلان کوټ له بوتې 2 واره پر لارې خراب شو
وایي صاحب تاسو یوه شخصي پوښتنه تاسو څو معاش اخلئ ستاسو سیلري یا تنخوا څو ده په نوي کې زه یوه پلا چیرمن راغله په هغه وخت کې زموږ معاش و ما خپل معاش نه دی ایستلی په بې کې جمع کړي اوس په دې اوس وخت کې نو زموږ د کونسلرانو معاش ما لیدلی دی چې موږ له راغلی دی نه د نایب چیرمن دا راغلی دی نه زما دا راغلی دی نو موږ ولاکه پوښتنه پسې کړې ده چې هغه موږ ته خوشی نه دی راغلی حاجي صاحب د مرکې په وروستیو شیبو کې یو څه پیغام لرئ د چمن شاعریانو ته ستاسو پیغام څه دی پیغام خو زموږ دا دی چې مطلب یو خو د چمن شاعریانو ته موږ ګور ته دا خواست هم کوو چې زموږ آس پاس ساخانې ډېرې شوې په دا 15 کاله کې چې 10 ساخانې ولې اوس 10 په اتیا باندې بدل شو یو خو دا خواست څه کوو چې دا په ډیسي باندې بغاره وکړو روان عذاب دی را روان دی حالانکې دونې شیخانې زیات شوې چې و کاریزو و اطراف ته ورسېدې و کلو ته هم ورسېدې د همان په باره کې خدای ته یې وویل موږ حکومت هم دا بغیر کوو عوام ته هم دا بغیر کوو چې د همان باعث راشي چې هم په یو ملک نه یي چې دا ملک پسې مرمرو جوړ کړي دغه یې جوړ کړي نه څه کوي نو خو امن دی سړک که چا خو امن دی راشي موږ خو د امن هم دا بغیر وو عوام ته هم دغه بغیر وو حکومت هم دا بغیر کوو نو اوس د دې کوشش کوو انشاءالله اوس دې ته دا در معلومه ده په ښار کې اجتماعي کارونه نه دي سوي دا خو نه چې اوس موږ سره امپیاګان وو ایمیانګان وو چیرمن وو د ضلعې چیرمن دې ګود وي تعاون کولی نو به د دې ښار دغه کېږي اوس دلته ښې د کارخانې سره یې قبضه ده دا حاجي بشیر دی نورزی دی موږ په حوالو والا مشهوره ده دې له زه دوه واره ورغلی یم دې په خپله خرچه کار شروع کړی دی د 1 کروڑ پیسې بالا مصرف کړی دا اجتماعي کار دې څه د دوبندي خلک هم پر دا لار راځي د توبه څکزي خلک هم راځي نورزی واڅک پر دا لار وار دا اجتماعي کار موږ د دې عوام څنګه نه خوشحاله کېږو دا خواست ورته کوو چې دا کار وشي اوس د حساب ورته وکړه د اجتماعي کار دلته خو اجتماعي کار په دا 15 کاله کې هر څه نشته چې سوی دی داسې یو چاته یو انټ خلاص که پلانه وکړه هغه ته یې څه وکړه چې انټ ملټ نه وي بس نور خو ته یې وینئ نه به یې سړکان جوړ شوي نه به یو داسې ماسټر پلانونه راغلي نه به یې غټ سړکان جوړ شوي دي خو بیا هم د عوام څه هم دا خواست کوو چې صبر وکړي که خدای روډا راوستله موږ به خواست ورته کوو اول به د امن خواست کوو بیا به د نشریاتو خواست ورته کوو ګورنمنټ څه به هم کوو د عوام څه به هم کوو زموږ به دا کوشش کوو انشاءالله د چمن ښاروال ښاغلی حبیب الله اکا ډېره زیاته مننه چې نن یې وصل ته مو وخت ورکړ او د خپل کاري دفتر کې د بوختیاو سره سره مو موږ ته وخت راویست زموږ پوښتنو ته مو ځوابونه راکړه راسره وږغېداست ډېره زیاته مننه ژوندي اوسئ په چارو کې بریالیتوب درته غواړم خوشحاله ګس کور د ودا مهرباني د نن یې وصل خوږو او قدرمنو لیدونکو دا و د چمن ښاروال د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړی حاجي حبیب الله اکا چې زموږ پوښتنو ته یې ځوابونه ویله د ځانګړو مرکو دغه ځانګړې لړۍ دوام لري د حاجي حبیب الله اکا په څېر به د دې ټولنې ځلانده ستوري موږ تاسو ته در وپېژنو خوشحاله اوسئ آیډیل خصوصي ښوونځی ستاسې د ماشومانو د روزنې او ښوونې تر ټولو غوره مرکز ادرس فیض محمد سړک چانسپورټ څیرمه چمن